په عراق کې پارلماني ټاکنو لپاره رایه اچول شوې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادي د بغداد په کرادا کې رایه واچوله. شنونکي وایي چې وزیر اعظم حیدر العبادي ګوند ته د خپل سیال کاندیدانو باندې لږ برې ترلاسه دي. په ټاکنو کې د العبادي دوه مهمو سیالانو نوري المالکي او هادي الامیري ګوندونه شامل دي. د ملیشیا نوی وزیر اعظم مهاتیر محمد ویلي دي چې خپل پخوانی سیال نجیب رازق یې له هیواده تلو ته نه دی پرېښودی. دا ګام په داسې حال کې اخیستل شوی چې حکومت د اربونو ډالرو درغلیو پلټنې پیلوي. د نوي وزیر اعظم په خبره له 2015 کال راهیسې د ریاست فنډونو کې د درغلیو کافي ثبوتونه ورسره موجود دي او د قانون مطابق کاروایی کوي. د امریکا د خلایي تحقیق شخصي کمپنۍ سپیس ایکس د فالکن 9 په نامه یو نوی راکټ خلا ته په کامیابۍ سره لیږلی دی. د راکټ د بنگلادیش د مواصلاتو سټلایټ خلا ته په کامیابۍ سره وړی دی. د هند وطني اداکار امیتابھ بچن په هیواد کې د وزیر اعظم نریندر مودي صفائی کمپاین سوچ بھارت ابھیان کې برخه اخیستو سره په خلکو ټینګار کړی چې له آلودګۍ صفا ماحول لپاره کار وکړي. د صحت نړیوالې ادارې د 2013 کال په راپور کې ویلي دي چې تر ټولو زیات آلوده ښارونه په هند کې دي.